بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ګران زده کوونکو. ښه راغلاست د حساب درسونو ته. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ او د حساب درسونه هم د لومړي لوست در سره کتلي وي. ګران زده کوونکو که غواړئ په دې چینل کې درسونه نور درسونه هم وګورئ، کولی شئ چې په چینل باندې کلیک وکړئ، لاړ شئ پلی لیستو ته. زه چې پښتو ژبې باندې درسونه وایي که په دري ژبه باندې ټول درسونه موجود دي او کوشش وکړئ دا درسونه نور ملګرو ته هم ورسوئ تر څو چې په دې صدقې جاریه کې ټول سره شریک راشو. ګران زده کوونکو، موږ او تاسو د اعشار کسر ته رسېدلي یو او موږ د هغې درې عملي چې جمع تفریق ضرب وو هغه هم خلاص کړه. نن له خیر راځو په دې درس کې موږ او تاسو د اعشاري عددونو تقسیم مطالعه کوو. نو موږ لیکو چې د اعشاري عددونو د تقسیم عملیه وي. ګران زده کوونکو، موږ د تقسیم عملیه د اعشاري عددونو سره قانون ختبی یو. اول خو دا خبره ده ګران زده کوونکو، کله چې موږ ته یعنې څو خبرې په یاد ونیسئ. اول خبره خو دا ده ګران زده کوونکو، کله چې یو اعشار کسر په پوره عدد باندې تقسیمېږي، تام عدد باندې پوره تقسیمېږي، یعنې اعشاري عدد راکوي او پوره عدد یې راباندې تقسیموي، یعنې وایي چې په پوره عدد تقسیم کوي. نو تاسو به څه کوئ؟ دلته به هغه عادي تقسیم چې صرف په تام عددو کې تاسو ویلې ده، په طبیعي عددو کې هسې به مخ ته ځئ، تقسیم به یې کوئ. کله چې د اعشاري علامه راغله نو هغه به راسن خارج قسمت کې ولیکئ. لکه څه رقم ګران زده کوونکو، موږ ته راکول کېږي 8.4 تقسیموي په څو باندې؟ په 2 باندې. نو دا موږ ته راکول کېږي وایي تقسیم کوي. نو موږ لیکو چې 8.4 تقسیم شي په څو باندې؟ په 2 باندې. نو موږ وایو چې 4 په 2 کې 8 کېږي. دلته څو شو؟ 0. د اعشاري نوبت چې راغی خپلې دغلته ولیکئ، نوبت راغی هملته ولیکئ. 4 راکته کې 4، 2 په 2 کې 4 کېږي، دلته 0 پاتې کېږي. 4 څو شو؟ 4.2 راځي. صحیح ده. بل عدد دا مثلا موږ ته راکول کېږي چې 2 مثلا 1.4 تقسیم شي په څو باندې؟ تقسیم شي په 5 باندې. دا عدد راکول شوی ده. نو موږ او تاسو دا عدد راخلو 2.145 راسم په 5 یو ویشو. صحیح ده. دلته وایي چې شپږ په 5 کې 10 کېږي. صحیح ده. 10 شو، دلته 2 پاتې کېږي. نو موږ یو باید راقطه کړو، مخکې د یو نه څه به اشاره اخله اشاره به دلته وي. صحیح. نو یو راقطه کې یو شو، 4 په 5 کې 20، بیا یو پاتې شو، 4 راقطه کوي، لیکل کېږي 2 په 5 کې 4 پاتې شو، 4 سره 15 راکته کوي، 9 کېږي، 9 5 کې 15 دلته صفرونه پاتې شو. زموږ سوال ځواب دغه عدد راووته. صحیح ده. او یا راکول کېږي چې 8.9 تقسیم شي په 3 باندې. ګورئ تاسو یو اعشاري عدد په پوره عدد باندې ویشئ، نو 8.9 به راواخلئ په 3 به یې راسم تقسیم کوئ. دلته ولیکئ 2 3 شپږ کېږي، څو پاتې کېږي؟ 2. مخکې دې نه یو راکته کوي، اعشاري دلته ولیکئ، یو راکته کوي، 2 په 3 کې 21 کېږي. ګران زده کوونکو، دا 0 شو، 9 راکته کوي، 3 په 3 کې کېږي 9، د 9 نه چې 9 لاړ شي 0 پاتې کېږي. زموږ سوال ځواب 2.3. ګران زده کوونکو، دا ده چې کله موږ ته راکول شي چې اعشاري عدد په اعشاري عدد باندې وویشو، یعنې کله چې موږ ته یو عدد راکول شي چې اعشاري عدد وي او په بل اعشاري عدد باندې وویشو، نو دې لپاره موږ څه رقم کوو؟ دواړه اعشاري عددونه طبیعي عددونو ته بدلوو، یعنې داسې کوشش کوو چې پکې لاس یا سل هماغه اعشاري علامه چې رقم له منځه ځي د هغې په واسطه باندې د عدد طبیعي عددونو ته اړوو او بعد د هغې نه طبیعي عددونه په یو بل باندې ویشو. لکه دا سوالونه چې ما په تخته لیکلي. ګران زده کوونکو، تاسو ورته ګورئ. لومړی سوال چې حلوو، لومړی سوال لیکل شوی د 0.2 تقسیم شي په 0.05 باندې. نو موږ لیکو 0.2 تقسیم شي په 0.05 باندې. دلته کوشش کوو ګران زده کوونکو چې دواړه عددونه طبیعي عددونو ته واړوو. نو دلته دا د دې لپاره چې دا عدد اعشاري لاسه ورکړي نو باید ضرب د 100 شي او دا ضرب د څو شي؟ 10 شي. نو غټ پکې 100 ده، نو 100 په صورت مخرج کې تاسو ضرب کړئ چې دواړه عددونه د اعشاري څخه خلاص شي. نو موږ لیکو یو 0 خو لاړ، دلته اعشاري دلته راغله، 2 په 10 کې 20 شو. تقسیم پر دلته دواړه صفرونه لاړل او اعشاري دلته راغله، 15 ولیکل شو. دلته څه کار کوي؟ 4 15 ځواب یې څو راځي؟ 4. زموږ سوال لومړی سوال ځواب 4 شو. دویم سوال له ګران زده کوونکو لیکو چې 0.15 تقسیم شي په 0.0 باندې. نو دواړه 2 رقم اعشاري لري، ضرب د 100 کوو، صورت او مخرج په 100 کې ضربوو. دا دواړه چې ضرب 2 0 لاړه اعشاري دلته راغله 15 او 2 0 لاړه اعشاري دلته راغله 1، یو 15 یو 15 نو ځواب یې څو شو؟ 15. د دې سوال ځواب راغی. دلته راځو موږ لیکو یو 15.1 تقسیم پر 1.7 چې دلته دواړه که دې لپاره یو خانه اعشاري لري نو صورت هم په لسو کې ضربو، مخرج هم په لسو کې ضربو. دا چې ضرب کې به یو 50 راځي او لاندې چې ضرب کې څو کېږي؟ 18 کېږي. نو اوس به اختصار هم کوي چې یو 18 او دلته ولیکئ 3 18. نو ځواب یې څو شو؟ 3 راغی.
راځو دا دریم سوال او څلورم سوال ته هلته لیکو 0.2 تقسیم شي په 0.14. نو تاسو ګورئ چې دواړه عددونه دوه رقم اشارې لري، 2 صفره ضربه و یعنی سل پکې ضربه صورت مخرج کې دا ضرب کو 2 راځي او لاندې 14 راځي. نو 1 14 2 14 نو جواب څو شو؟ 2 شو. صحیح ده. لاندې لیکو چې 1.12 تقسیم پر 0.55 مساوي کېږي. دا لیکو 1.2 تقسیم شي پر 55 باندې. نو لیکو 1.55 2.55 جواب څو راځي؟ 2 راځي. صحیح شو. او دا عدد چې لیکو عدد بدون د اشارې په صورت کې لیکو مثلا 0.055 لیکو تقسیم پر 0.2. دلته ګوري درې رقم اشارې لرو، دلته یو رقم. نو ضرب په صورت کې ضرب کوي او ضرب په مخرج کې ضرب کوي. نو صورت کې چې ضرب کې څو کېږي، دلته دا ضرب کې څو کېږي تقریبا راځي 55 کېږي او دلته صفر لاړه 200 کېږي. صحیح ده. موږ دا 200 کړل. اوس تاسو کولی شئ دا یو بل سره شی کې اختصار کوي او بعد دغه نه هر څه چې جواب راځي هغه جواب راوباسي. نو دا یو سل راځي یعنی یو دوه کې سل راځي، دا په دوه کې دوه څلور یو هغې ته ورکړه 14 8 کېږي او هلته 50 کېږي، دا 14 کېږي، دا مثلا 25 کېږي او دا 9 کېږي. نو 9 پر 25 د سوال څه شو؟ جواب راغی. صحیح شو. راځو ګران زده کوونکو دا پنځم سوال و، دا هلته شپږم او دلته اوس اووم سوال حلوو. نو تاسو هم دا سوال وسلوی شئ، یو راواخلئ تقسیم یې کوئ په 0.005 باندې. نو تاسو په صورت او مخرج کې باید ضرب کوئ، ولې درې خانې اشارې لرئ. ضرب باید ضرب کوئ. دلته ضرب کوئ څو کېږي؟ یو 0 د ضرب راغلی، د 3 صفر ضرب کې 15 راځي. نو 1 15 2 15 نو لیکو 200. صحیح شو. جواب څو راځي؟ 200. 200 دلته موږ چک کوو لیکو عدد لیکو 0.8 تقسیم شي په 0.0014. دلته صورت او مخرج په څو کې ضرب کوي؟ لس ضرب کې ضرب. ولې چې صورت کې مخرج کې څو خانې اشارې لرو؟ 4 خانې لرو. صورت هم په لس ضرب کې ضرب. دلته 0 لا اشارې دلته ضرب کې 8 ضرب کېږي. 8 ضرب تقسیم پر دا چې وویشئ تقریبا څو کېږي؟ 14. نو یو 8 دلته ولیکو 2 8 یو 15 لیکو که نه، دلته زر راغلی و 15 شو. اوس 1500 نو جواب څو شو؟ 1500. سوال جواب لیکو. دلته لیکو چې 15 تقسیم شي په 0.02 باندې او سل په مخرج کې او سل په صورت کې چې کې ضرب کې دا ضرب کې 1500 کېږي او لاندې چې ضرب کې څو کېږي؟ فقط 2 کېږي. نو اختار چې کې 2.5 اندې سوال څه شو؟ 2.5 جواب راغی. اشاري عددونو په تقسیم کې ګران زده کوونکو دا خبره په یاد وي چې کله اشاري عدد تقسیم په لس په توان د ان باندې یعنی کله چې موږ او تاسو اشاري عدد راخلو او بیا ته په لس په توان د ان باندې ویشو، یعنی لس په توان د ان په دې معنی چې په لس ویشي یا په سلو ویشي یا په زرو ویشي او یا په لس زرو ویشي داسې او داسې ټکه ټکه. یعنی هدف دا ده چې کله یو وي او صفرونه ولري، کله چې تاسو وغواړئ چې یو اشاري عدد په دې باندې وویشئ نو څه رقم به کوئ؟ هماغه کار لکه ضرب کوم چې ښي خواته اشاري وړله، اوس به په تقسیم کې بیرته چپ خواته راوړئ، یعنی چپ خواته اشاري ځي. لکه څه رقم موږ لرو چې 4 2 1 3 2 تقسیم شي په مثلا په زرو باندې. تاسو ګورئ چې زر 3 صفر لري، نو 3 صفر لاړه اشاره 3 خانې کوم خوا لاړه؟ ښي خواته چپ خواته ځي. نو دلته 1 2 3 دلته اشاري راورسېده. نو لیکو چې 4.2 1 3 2 یعنی د ضرب عملی مخالف یا برعکس موږ دلته مختلف صحیح ده. یا موږ لرو چې 4 2 1 3 تقسیم شي په څو باندې؟ په زرو باندې دلته صحیح ده. دلته اشاري چیرته ده؟ دغلته ده، ولې چې عدد ټول تام ده. نو 3 صفرونه چې لاړ شي اشاري 3 خانې د خوا راوړي 1 2 3 یعنی 3 دلته راشو. نو لیکو چې 4.2 1 3 داسې لیکو صحیح ده. او که موږ ولرو چې 0.2 او تقسیم پر سو لیکو په تقسیم پر سل لیکو، نو سل خو دلته 2 صفر ځي اشاره 2 خانې د خواري دلته کوم عدد نشته، نو موږ صفرونه ورته لیکو. نو 2 خانه اشاري د خواري دغلته لیکو ورته. نو لیکو چې 0.00 سو شو 2 شو صحیح ده. یا موږ تراکول کېږي 15 تقسیم پر سو کو 15 تقسیم پر زر لیکو صحیح شو. دلته اشاري دغلته 3 صفر ځي اشاري 3 خانې د خواري دلته به صفرونه ورکو او 3 خانې بل تراشي 1 2 3 3 خانې دلته راغلو اشاري بل ته ولیکو 0.005 به زموږ سوال شي جواب شي صحیح ده. همداسې موږ او تاسو لیکلی شي، همداسې موږ ته لیکلی شي چې ولیکئ 4 2 1 3 ضرب لس په توان د -2. دا -2 دا معنی ورکوي چې په سلو یې وویشئ، یعنی لس په توان 2 خو سل معنی ورکوي، منفي دا معنی تقسیم یې کوي. اوس به اشاري 2 خانې دلته ده، 2 خانې به دلته راشي، یعنې دغه جلته 4 2 اشاریه 3 به ولیکئ داسې. یا لیکو چې 1 3 1 15 اشاریه 1 تقسیم شي په لس په توان د -4 یعنی په لس زرو چې کوو ویشو پلس 0 صفر ځي 1 2 3 4 اشاره دغلته راغله و اشاریه 1 3 1 15 او یو د سوال څه کېږي؟ ځواب کېږي.
او یا همداسې موږ لیکو چې 2 تقسیم شي په 10 په توان د -5 باندې، یعنې په 100,000 یا په 1,20,000. نو دلته اشاریه دلته به 1 2 3 4 5 صفر ورکو، دلته اشاریه 5 خانه راشي 1 2 3 4 5. دلته لیکو چې 0.0000 2 د سوال شی راځي ځواب راځي، چې د خبرې ته باید هم متوجي وسی. دا وګورئ زده کوونکو د اشاریه عددونو د تقسیم عملیه هیله ده چې زده کړی وي. په مخه مو ښه.